ته ورکوي هغه به درته معلومات وي که بحث را سره کوي راسه د افغانستان په اوسني حالاتو بحث را سره وکړه که نه را سره که نه را سره کوي د شکته کېږم نه ګوره بحث دلته ګوره بحث په ګوړه کې نه ده ګوره که تا ته خپل ځان ګوره که تا ته خپل ځان وړوکی ښکاري چې یوازې اوس د غواوو فارم ساتي او له غواوو سره د سړي کار د موږ انسانان دي انسان په چوکاټ کې راسه بحث را سره وکړه راسه چې خبرې سره وکړو ته انسان یې خو مګر ته ګوره انسان یې مګر انسانیت ته درناوی نه لرې د یو چا شخصیت وژنه مه کوه اوس که تا ته ما درناوی نه درلود دلته مې راجګولې ګوره خو زه د راجګ کړی یم زه د راجګ کړی یم زه دلته له تا سره خبرې کول غواړم ما د تا توهین کړی ده نه غواړم چې د انسان توهین وکړم ته تل د ما شخصیت وژنه کوې مګر ما زه چې خدای نه یم بېعزته کړی د یو انسان په خوله باندې زه نه بېعزته کېږم ساینس کې ګوړه له چی شي جوړېږي دا شخصیت وژنه ده ګوره د ګوړې موضوع او د دې لایف موضوع ته ته 2.5 کسان ناست دی تا لپاره غلطه خبر ده زه تا ته زه یعنې دغه توصیه تا ته کوم تا لپاره غلطه خبر زه تا سره په چی شي وغږېږم زه دا درته وایم چې تر اوسه پورې تاسو په شخصیتونو په ولې په افرادو باندې بحث کوئ ولې یو د چا ولې د پښتنو پرمختګ نشئ منلی باید یو چا که بحث کوي کوم پښتانه ولسوال صاحب ګوره پښتون چې د یو پښتون دغه کلر د کبر ده پرون پښتانه ویل چې زه په دې باندې نه پوهېدلم چې زه افغان یم نن پوهېږم چې زه افغان یم نن هغه په خپله باندې چیغې وهي چې زه افغان یم پلار نیکه ور نیکه برجد مې افغان و موږ ته ته افغان نه ته د کمره خلاصولی سې ولسوال صاحب والله که کمره خلاصولی سم مبین خانه یو ځل چې 2 ځله مې ورته خلاصه کړې ده دومره ستونزه نه درلودله مګر افغان چې دا ګوره د افغانانو نښې درته وایم افغان شمله لري افغان برید لري افغان داسې ښه غټه ګیره لري افغان واسکټ لري دا ګیره ګوره طالبانو هم په ګیره پسې اسلام تړلی ده طالبانو هم په ګیره پسې اسلام تړلی ده هم پسې افغانیت تړلی ده احمدشاه بابا برید درلودل که نه احمدشاه بابا برید درلوده که نه ګوره مبین خانه نه اسلام په ګیره پورې تړاو لري احمدشاه بابا برید درلودل که نه هغه برید لرل دا زمانه ما میرویس خان نیکه برید درلوده که نه بالکل لرل میرویس خان نیکه برید درلوده که نه بالکل لرل ته ولې برید نه لرې د ما د بریتو موضوع بیله ده او د تاسو ګورئ موضوع بیله ده اوس که په افغانستان کې خلک ګرځي ما خو داسې خوای افغانان په تاریخ د دنیا تاریخ کې علاقه الله تعالی د هر چا د عقیدې پر بنسټ باندې د هغو اعمال لیکي صحیح سلو نو خو د تا په عقیده هم داسې تیزنه غوندې عقیده ده نه د ما داسې عقیده سپېڅلې ده ګوره نو زه اوس هم امریکایانو ته یو چا ته مجاهد وایم چې طالب پر وړاندې مبارزه کړې ښه تا ته زه وایم تا خپل ایمان دا اوس $100 نه ورکول کېږي طالبانو ته دا اوس $100 نه ورکول کېږي طالبانو ته ولسوال صاحب ته امریکایانو ته مجاهد وایې نه $100 میلیونه طالبانو ته اوس امریکایان نه ورکوي زه دا د ډالرو موضوع درته اوس حل کوم ته امریکایانو ته مجاهد وایې زه هغو ته قاتلان وایم او د هغه سره چې څوک په څنګ کې ولاړ هغه ته څه شی وایې هېڅوک زه په څنګ کې ورسره ولاړم مګر زه د هغو غلام نه وم ما یو رسمي پروتوکول ورسره لاسلیک کړی ولو چې همدغه امریکایان هم په اسلامي په زیاتره اسلامي هیوادونو کې دوی خپلې پوځي اډې لري او خپل استخباراتي او اقتصادي تړونونه یې ورسره لاسلیک کړي دي زه یو مشروع نظام وم زه یو د مشروع نظام مامور وم ما د امریکایانو په خوله باندې افغانان نه دي وژلي امریکا سره تا ولسوال صاحب امریکایان قاتلان دي خو د هغه تر څنګ چې څوک ورسره و هغه قاتلان نه دي او تا مشروع تړونو سره کړی او ډېرو اسلامي هیوادونو تړون کړی ما د امریکایانو هیوادونو کې ودرېږه لږ صبر خو وکړه په دې اسلامي هیوادونو کې د داسې یو هیواد نوم راته واخله چې امریکا د برید پې باندې کړی وي فوز یې وړی وي بیا هلته مشروع نظام جوړ کړی داسې یو نوم که راته واخله ګوره زه بیا سل درته واخلم ما د امریکایانو په خوله باندې افغانان نه دي وژلي مګر طالبانو د پاکستان په لمسونو د پاکستان په پالیسي باندې افغانان وژلي دي ولسوال صاحب د خدای روی که دلته ماشومان ویده دي چغې مه راباندې وه یا راته وښه یو اسلامي هیواد مجاهدین ویده دي هغه ولې راباندې جګی
اوس تاسو یعنی تاسو اوس هم له حکومت نه یاست مجاهدین یاست د چه شي جهاد هم کړی تاسو افغانان وژلي دي او کوم امریکایان وژلي دي اوس ته یو اسلامي هیواد راته وښیه د زمری هم درته وویسته ګوره ګوره نه دی ملولي صاحب ګوره اسلامي هیواد راوښیه اسلامي هیواد ګوره په سعودي عربستان کې د امریکایانو خپلې پوځیاډې دي برید یې کړی امریکایانو برید کړی یا په افغانستان خو برید کړی که نه په افغانستان یې برید له کوم هیواد نه کړی ده اډې چا ورکړې وې له پاکستانه یې کړی ده که یې نه ده کړی ګوره په افغانستان ته چې امریکایان راغلي وو هغه د تروریست ځپلو لپاره راوستل شوي ولسي په افغانستان کې تروریستي ډلې حاکمیت ترسره کوي دوی د تروریستانو د ختمولو لپاره راغلي ولو خو مګر برعکس تا ودرېږه شیخه ولسوال صاحب تروریست راته تعریفولی سې تروریست بالکل درته تعریفولی سم مهرباني 2 دقیقو کې تروریست تعریف کا په یوه دقیقه کې په 2-15 ثانیې کې درته تعریفوم تروریست هغه چاته ویل کېږي چې د اسلام تر نامه لاندې مسلمانان وژني او قتل عام کوي په قرآن په تخر کې امبیر ته د قرآن ته نه درناوی او قرآن قرآن کریم په ډبرو باندې ولې غوږ ونیسي قرآن کریم بیرته په اور کې سوځي ماشومان وژني ګوره چې نه په ماشومانو باندې رحم لري نه په سپین سارو باندې رحم لري دوی یوه نیابتي ډله وي د یو استخباراتي کړیو لخوا جوړې سوي وي چې یوازې د خپل اهدافو لپاره استفاده کوي همدغو ته تروریستان ویل کیږي هغه لکه څنګه طالبان دي طالبانو افغان ماشومان په زانګو کې وژلي دي ولسوال صاحب محترم بخښنه غواړم ته په واقعا ولسوال وې زه تا نه پېژنم ولاک خبرې تاسو سره زه بحث نه شم کولی نو بعض زه ولسوال وم زم په جمهوریت کې ته کوم ځای کې ولسوال وې پښتنه مې وکړه جمهوریت کې دغه خلک نه سوی ولسوالان کېدای لکه ته نه که واقعیت ولسوال وې داسې کارنامه دې وښیه ته په کوم هغه باندې ولسوال شوی وې او که نه د میاشتې دې څومره پیسې ورکولې زه له تا سره بحث نه کوم زه له موبین خان ته راختلی یم چې له هغو سره بحث وکړم موبین خان خو اوس لاړو هغه لږ مصروفه ده دې د خاطر هغه یو د سروبي ولسوالو د حمیدالله په نوم باندې یو $2000 یې رانه اخیستي وو مالې هغه خو به نه بیا هغو ته زنګ ووږه شمېره یې پیدا کړه بیا له هغو سره دا خبر ثبت کړه نو ما ته ولې وایې شمېره نسته ټول تښتېدلي دي که نه هغه به بیا د نر غوندې راځي بیا به بیا خدای کولی بیا به دا ځل تاسو هم تښتې که ژوند او خو دا ځل ته فکر کوې ستا نن اوس مخ ناست یې سبا طالبان ولاړ شي بیا به ته په سبا به هم ناست یم زه د جمهوریت سرتېری یم زه د امریکایانو سره مجاهد وم والله بالله والله امریکایانو لکه ته چې څنګه د امریکایانو سره مجاهد وې دغسې زه هم مجاهد وم ته وایې چې د امریکایانو په خولې باندې ما وژنې نه دي کړي تا واک نه درلودو تا چېرته واک درلودو دا د امریکایانو نه بغیر ګوره تیزنه غوږ ونیسه زه ورته چی شویم غوږ ونیسه ما ته غوږ ونیسه ته وایې چې د امریکایانو په خولې باندې ما قتلونه نه دي کړي تا د امریکایان د اجازې نه بغیر قدم نه سو اخیستلی ته پوهېږې اندا اوس که زه درته خپله رتبه وښیم اندا اوس چې زه درته خپله ګوره چې زه درته خپله رتبه وښیم او خپله کار درته وښیم تا غوندې خلک ما سره عسکر ول پوهېږې کېنه ډزانه ته مغیږې زه موبین خان ولسواله ماشاءالله ډېر اواز د شور ده ماشاءالله ولسواله په تېښته کې هېڅ مومن چې زنده‌باد په تېښته کې زنده‌باد که چېرته د دې د ټرورست ویلې کېږي قرآن په تخیل کې نیولی خو دا د قرآن ډاکټر نجیب په تخیل کې نیولی په قرآن عمل نه کوو ډاکټر نجیب قرآن په تخیل کې نیولی و خو په قرآن عمل نه کوو هر چاته پته شته ده
که عام ولس وزنه واوسیږي، مدرسې تا بمبار کړې، جوماتونه تا شهیدان کړل، ولس خوله تا په تار او پستنه باندې ګنډلې وه، ولس تا بمبار کړ. اسمع ته وایه او اشغالګر سره ته په څنګ کې ولاړ وې، د قرآن بې عزتي تاسو په بګرام کې وکړله، تاسو نظامیان ورسره په څنګ کې ولاړ وئ، د قرآن بې حرمتي تاسو کړې ده، پخواني قاتلان تاسو مشران کړي ول، دوستم د تاسو کو څه دې کې د دوستم او خی دې وو او که زوم دې وو څه دې کې د خسر هغه د څه نومېږي مارشال دوستم څه دې کې ده چې تا ورته د مارشالي هغه ورکړې وه، رتبه ورکړې وه. هغه څومره افغانان په شهادت رسولي ول، څو زره افغانان په شهادت رسولي ول. مزاري څوک وو، څه وظیفه یې وله. قیصاري څوک وو، تا د 450 هیوادو په موجودیت کې او 2-3 لکه د خپل فوجو یو قیصاري دې نسې نیولی، ته بیا راځې د انسانانو د افغانانو د مسلمانانو خویندو ورونو په حقوقو باندې خبرې کې. نن دې تا هغه تښتېدلی جنرال په لندن او په امریکا کې ناست دي چې هغه چلم د افغاني مور بچي لا اوسه پورې په خوله کې نه ده نیولی، د خلکو په مخ کې داسې نیولی وي